السلام علیکم. د کندوز رادیو د دې سات خبرونه د مو ز صدیق الله لیوال هر کله وایم. نن یک شنبه د جوزا سلیروشتمه چې د 2018 کال د جون د 14 نیټې سره سمون خوري. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. په کندوز کې د لمړنیو توکو پر بیو جدي څارنه. د بغلان او بدخشان د روغتیايي خدماتو د پراختیا لپاره نږدې 800,000 ډالري تړون لاسلیک شو. په پنجشیر کې د گرین کارن قیمتي ډبر استخراج پیل شو. او عراق چې وایي د ایران او امریکا هوکړه وروستي پړاو ته رسیدلې. اوس هم بشپړ خبرونه. په کندوز کې د لمړنیو توکو پر بیو جدي څارنه. د کندوز ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست له ټولو سوداګر او دکاندارانو غوښتي چې لمړنۍ توکي د احتکار مخنیوي او د بیو د کنټرول کمیسیون له لوري د ټاکل شوی نرخنامې له مخې وپلوري. د دې ادارې مسؤلین وایي چې د ښار ولسوالۍ په بازارونو کې د څارنې بهیر په دوامداره توګه روان دی څو د هر ډول ګران پلورنې او د ټاکل شوی نرخونو څخه سرغړونې مخه ونیول شي. د مسؤلینو په وینا له هغو کسانو سره چې لمړنۍ توکي ټاکل شوی نرخنامې څخه په لوړه بیه وپلوري بیا د توکو احتکار کې لاس ولري قانوني چلن به وشي. هغوی ټینګار کوي چې دغه څارنو موخه د بیو ثبات ساتل او د اړتیا وړ توکو د بیو له بې ځایه لوړېدو څخه خلکو ملاتړ دی. د بغلان او بدخشان د روغتیايي خدماتو د پراختیا لپاره نږدې 800,000 ډالري تړون لاسلیک شو. عامه روغتیا وزارت ویلي چې په بغلان او بدخشان ولایتونو کې د روغتیايي خدماتو د پیاوړتیا او پراختیا په موخه د غاخان د روغتیايي خدمات له مؤسسې سره 298,000 او 690 ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړی دی. دغه وزارت په وینا دا یو کلن تړون دی چې له مخې به 240 روغتیايي ځالو له لارې له اساسي روغتیايي خدماتو برخمن او 150 تنو ته په روغتیايي برخه کې د کار زمینه هم برابر شي. په پنجشیر کې د گرین کارن د قیمتي ډبر استخراج پیل شو. د پنجشیر سیمایي چارواکي وایي چې دغه ولایت د قانون د فعالیتونو د پراختیا په پایله کې قیمتي ډبر گرین کارن هم د زمرد او بیروج ترڅنګ د استخراج کېدونکو قانونو په لیست کې شامل شوی ده. د هغوی په وینا په وس وخت کې پنجشیر کې د نورو 15 ډولونو قیمتي ډبر هم پیژندل شوی دي او د هغوی د استخراج چارې روانې دي. چارواکي زیاتوي چې د نابه ولسوالۍ کې د گرین کارن د کان لس ساحې تثبیت شوی دي او د استخراج کار پیل شوی دی. او وروستی خبر دا چې عراق چې وایي د ایران او امریکا هوکړه وروستي پړاو ته رسیدلې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي وایي د ایران او امریکا ترمنځ د احتمالي هوکړې د وروستي کېدو بهیر وروستی پړاو ته نږدې شوی خو ښایي تر رسمي لاسلیک وړاندې په ځینو برخو کې بدلونونه هم راشي. د نوموړي په وینا مذاکرات په دوه پړاوونو کې ترسره شي. لومړی پړاو به د بندیزونو د ایران د کنګل شویو شتمنیو او هرمز تنګي اړوند موضوعات رانغاړي او دویم پړاو به پر اټومي مسایلو متمرکز وي. عراقچي ټینګار کړی چې که د لومړي پړاو ژمنې عملي نشي دویم پړاو ته به ولاړ نشي. بلخوا د امریکا د ولسمشر مرستیال ویلي چې د ایران د کنګل شویو شتمنیو آزادول به د هوکړې له عملي کېدو او د واشنګټن د اندېښنو له حل سره تړاو ولري. دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا مو الله عمل.